هر چا په سلا ورانیږي زمونږ وران شوی ګودر بیا ورانیږي او په محبت کې د ناکامه سړي اکثر په شونډو کې خندا ورانیږي ای اولنۍ مینه مې څومره ناخبره وه څوک په ما مینه وه څوک یو سرببره وه حیونو دغه نظم ته ستاسو فکر هم ګرځوم او ټولو ته دې ډالۍ هم وي چې اولنۍ مینه مې څومره ناخبره وه څوک په ما مینه وه څوک یو سرببره وه زه به که بیمار ومه دې ته به معلومه وه یا به که بیکار ومه دې ته به معلومه وه ما به ورته نه ویلي سمه جادوګره وه څوک په ما مینه وه څوک یو سرببره وه د دې جامې لیدلې وې زما کور ته به نه وي وه روټۍ به مو سړه خوړه زما بسته به نه وي وه خپلې سختې څه کې چې زما سخته به یې نه وي وه چې ما به لږ ناوخته کړو دا څه مباوتره وه څوک په ما مینه وه څوک یو سرببره وه نه خو چېرته ستړې وه نه به چېرته ملاسته وه نه به ورله خوب راتلو سر ته به مې ناسته وه ما له خدای راکړې یوه دا شان ملغلره وه څوک په ما مینه وه څوک یو سرببره وه مونږ همیشه تر خپل قامته وایو مونږ اغیار ته چرته ښکته وایو او د باچا خان د قافلې خلک یو مونږ غلطې ته غلطه وایو السلام علیکم ملګرو زیر حیون یم یو ځل بیا د حیون ټي وي نه تاسو سره مخاطب یو د دې شعرونو خالقه عارف لیوال د د پیژنګلو خو څرګنده ده او زمونږ ملګری په مونږ ډېر ګران دی خو مونږ د دې خبرې نه خبر شو لیوال صاحب په خپل پروګرام کې دارکلی وایو قربان شم په خیر علي درته وایو ډېره مننه م کوو چې وخت هم راله راکړو مونږ د دې خبرو نه خبرېږو یاره لیوال ناجوړه دی ناروغه دی اسپتال کې دی مړ دی ژوندی دی او بلا غم شو مونږ سره مونږ تاسو ته میسیجونه موکړل په هغه ټایم کې او د ټولو ناول خو د دې وضاحت مینوالو سره لږ وکړه او دغه وضاحت بیمار شوی ومه خو دومره سیریس نه ومه ما نارمل لږ غونده کې تبه مې راغلې وه هغه زه بیا ټیک هم شوم خو بیا څه فیک اکاونټونو نه او دغه ویډیو سرکل کولو چې د بل ملګري ویډیو به راخیستې وه او زما دا ویډیوز به پې لګولي چې لیوال داسې بیمار شوی دی چې کله به لیکلي وي سکډن شوی دی ډېر بهرحال ډېرې خبرې ورباندې لیکلې وې حیونه خو زه بیا هغې باندې ما پوسټونه هم وکړه خو به هر حال زمونږ پوسټ خو هغه ته نه رسي چې څومره ډېره وایرل شوې ویډیو که نه نو مشکلات یې جوړ کړی نو ټول پښتانه دې خبر وي څومره هم چې زموږ سره مینه لري ښه ژوند ورته غواړم ډېر زیات مینه ورته غواړم امن ورته غواړم ټولو پښتنو ته وایم چې زه بالکل ټیک ټاک یم زه روغ یم او ما په خپلو دعاګانو کې یاد ساتئ زموږ په دعاګانو کې همیشه تاسو یې قربان مو شم او دغه چینل والے تم دغه یو خبره څرګندو چې د چا ژوند سره لوبې مه کوئ د چا احساساتو سره لوبې مه کوئ ګوره که تاسو د خپل ویورز دپاره دا خبره خوره کې تاسو به خو پې ویورز والې شاسوده خو چې د کومه د لیوال د کور ته به دغه ټایم څونه دغه دی ما ته اوس خبره وکړه پروګرام نه مخکې که نه چې زما کومې تروریانې وې هغې سره غم وکړه نه نو بلا د خپل ویورز دپاره دا شی مه کوئ څوک مړه کې څوک ژوندي کې دغه ټیک ټاک والا ته مې هم خصوصي خواست یو خو زما په نوم باندې ګڼ شمېر آیډیانې جوړې دي هغه څه مشکل نه لري زما مینوال به وي زه ورسره مینه لرم خو دا فیک نیوز ترې نه مه شیر کوئ د دغې در نه ډېره زیاته معذرت کوم چې دا هغه شی مه کوئ د خلکو د احساساتو سره لوبې نه دي کول پکار قربان شم ډېره مهرباني لیوال صاحب شعرونو له راځو سم که نه وي لیکلي بس او نوي او زاړه ټول به درته وایم څه شعرونه درته وایم بیا به نظم له راشم چې دغه شعرونه د ټولو پښتنو ته ډالۍ هم وي دا چې د هر چا په سلا ورانیږي زمونږ وران شوی ګودر بیا ورانیږي او په محبت کې د ناکامه سړي اکثر په شونډو کې خندا ورانیږي په محبت کې د ناکامه سړي اکثر په شونډو کې خندا ورانیږي او چې په ما راغله اوس مې ومنله واقعي په یو سړي دنیا ورانیږي لیوال جانه بیا ووایه ډېره زیاته مننه چې په ما راغله اوس مې ومنله واقعي په یو سړي دنیا ورانیږي جانانه دغه نظم درته وایم ټولو پښتنو ته دې هم ډالۍ وي او ټولو میندو ته دې هم ډالۍ وي چې ای اخرنۍ مینه مې ای اولنۍ مینه مې څومره ناخبره وه څوک په ما مینه وه څوک یو سرببره وه حیونو دغه نظم ته ستاسو فکر هم ګرځوم او ټولو ته دې ډالۍ هم وي چې اولنۍ مینه مې څومره ناخبره وه څوک په ما مینه وه څوک یو سرببره وه زه به که بیمار ومه دې ته به معلومه وه یا به که بیکار ومه دې ته به معلومه وه ما به ورته نه ویلي سمه جادوګره وه څوک په ما مینه وه
څوک وایي یو سرببره وه د دې جامې لیدلې وې زما کور ته به نه وي وه روټۍ به مو سړه خوړه زما بسته به نه وي وه خپلې سختې څه کې چې زما سخته به یې نه وي وه چې ما به لږ ناوخته کړو دا څه مه به اوتره وه څوک به په ما مینه وه څوک وایي یو سرببره وه نه خو چېرته ستړې وه نه به چېرته ملاسته وه نه به ورله خوب راتلو سر ته به مې ناسته وه ما له خدای راکړې یوه دا شان ملغلره وه څوک به په ما مینه وه څوک وایي یو سرببره وه یا خو فرشته وه جوړ یا د جنت حوره وه دې به څه شی نه خوړه یا جوړې مجبوره وه هایونه یا خو فرشته وه جوړ یا د جنت حوره وه دې به څه شی نه خوړه یا جوړې مجبوره وه هر تکلیف سېزلې وه خو هسې زوروره وه څوک به په ما مینه وه څوک وایي یو سرببره وه هایونه معموله خستي نه ده ګورې خیال کوه او پام کوه هایونه معموله هستی نه ده ګورې خیال کوه او پام کوه نوم چې د مور اخلي څوک ته یې احترام کوه لګیا درته لیوال دی خو قدر د کلام کوه د خپو لاندې جنت ګرځئ یې څومره بختوره وه څوک به په ما مینه وه څوک به یو سرببره وه څوک به یو سرببره وه دغه د ټولو میندو ته هم ډالۍ وي زما د طرف نه زما د ستړي ژوندون ستړی داستان د ماشومتوب په خوږو پوهه نه وم چې د ځوانۍ درشل ته ورسېدم هلکه به دې کې خو به زه په ما څه چل وشي دا خو په ما بلکل ویښتو درئ دغه نظم د شاه سعود تا ته هم ډالۍ شاه سعود که نه شاه سعود ته دې هم ډالۍ وي او هایونه تا ته خو مې څو وارې ډالۍ کړی دی خو دغه مرګ ورته بیا هم ډالۍ وي چې زما د ستړي ژوندون ستړی داستان ډېر زما د خوښې نه زما د ستړي ژوندون ستړی داستان د ماشومتوب په خوږو پوهه نه وم چې د ځوانۍ درشل ته وختم له ډېرو ستونزو سره وړاندې شوم زه به اکثر په ژوند کې تنګ شوم نو ما به اکثر له خدایه مرګ غوښتلو ما به د ژوند نه ځان جدا ګڼلو ځکه به ما له خدایه مرګ غوښتلو په یوه شپه له کاره ستړی راغلم په وجود روغ وم لکه مړی راغلم سترګې مې پټې شوې دستي وده شوم دستي لاسه کې چې بیخي وده شوم څوک راله راشي ما له خوبه پاڅوي زما وجود مانه په کټ پاتې شي زه خپل وجود ځان ته په زور راکاږم زه خپل وجود د لاسه کلک ونیسم زه خپل وجود ځان ته په زور راکاږم د خپل وجود نه مخکې وروسته شمه یو څو کسان مې ما له خواله راشي زما وجود مانه په بلی وسي د خپل وجود پسې روان شم زه بیخي په یو دوه کې حیران شم زه څه خلک مخکې وي او څه ورپسې وجود مې مخکې وي او زه ورپسې څه خلک مخکې وي او څه ورپسې وجود مې مخکې وي او زه ورپسې چې جنازه مې له وجود وته بیا یې اوږو باندې راپورته کړم خپلې ډولۍ سره په خپله سیبه د کلي بر کنډه ورته وختمه وجود مې ونیو د لاسه که نه ورته مې وویل راپاسه که ما پسې ښې منډې وهلې خو چا نه لیدم ما پسې ښې سلګۍ وهلې خو چا نه لیدم په آخري کې زما وجود لکنده وکړه کیسه اوږده وه خو بس ما درته په لنډه وکړه سلګو نیولی وم د مخ رنګ مې بیخي خراب و د خوبه پاڅېدم د خولې خوند مې بیخي خراب و لیوال خوبونو کې خپل مرګ ولیده بیا به مې مرګ له خدایه نه غوښتلو ډېر زیاته مننه قربان مشم